بسم الله الرحمن الرحیم. پرمختللی افغانستان. افغانستان د آسیا په زړه کې پروت هیواد د لوړو غرونو، شنو درو او پراخو دښتو ټاټوبی. یو هیواد چې پراخ طبیعت، ژوندي ښارونه او داسې خلک لري چې هره ورځ د جوړونې او پرمختګ په حال کې دي. نن ورځ د افغانستان یوه نوې څیره لیدل کیږي، د حرکت، آبادی او پرمختګ څیره. در چندین نقاط مختلف کار لیولکاری و انبارکاری جریان داره. بسیار مشکلات اهالی بود. حتی در سرکای ما هیچ توز نبود که باران میشد و چی بود از دست گل و لای و از که باران نبود از خاک گرد و خاک در خانه رفتن نمیشدادن اتفاق می. خصوصا همینجا که ما استاد هستیم یک کودکستان از کوی اولادا دیگه این خاک و گله که تنفس میکردن و اثر رویشان میشش و طبعا مریضای گوناگون دچارشان میشه. الحمدلله حال همو تکلیفای از کم است. یک سال خب بیخی بسیار کم دیده میشه که اولادا گلوندر سابق زیاد گلوندر میشن. قبلا خب راستی که واقعا مشکلات ما زیاد بوده، سرکا خراب بودن، گرد و خاک بودن، حفظ الصحه محیط بسیار خراب بودن، آلوده بودن. سرکا که جور شدن بسیار خوب شده، با کیفیت هستند، مردم راضی هستند از پیششان، بسیار خوب است. د افغانستان ښارونه د خلکو په تګ راتګ، د موټرو په شور، د بازارونو په پرانستل کېدو او د امن په فضا کې د ژوند په بهیر سره ژوندی انځور وړاندې کوي. در هر صد جایی که میریم چک پوینت هست، امنیت ما گرفتگی است، یعنی آزادانه ما میتونیم سواری را بالا کنیم. شکر الحمدلله از هر لحاظ که فکر کنین امنیت 100% تامین. شکر هیچ مشکلی نیه، نه دزدی، نه اختطاف، نه دیگه. قدیما از خانه بدر شده نمیشد، نه وقت شو بدر شده نمیشد. حالی هر لحظه که بخوایی، به هر ساعتی که بخوایی میتونین که عبور کنیم بدون دغدغه، تشویش، اصلا هیچ مشکل الحمدلله شکر نیه. امنیت الحمدلله تامین. مردم از کارکرد نیروهای امنیتی راضی ام، چون شبانه روز نیروهای امنیتی و استخباراتی در خدمت مردم و جامعه قرار دارند. برخوردشان برخورد نیک و صمیمانه میباشه و مسئولی. نوې جوړې شوې لارې، لوړې ودانۍ، پلونه او سترې عمراني پروژې د ښارونو بڼه بدله کړې ده. یک وقت بود رابندان بود، یک اون مریض بالا میکردم، خیلی ناوقت میرسیدیم شب خانه. حالی انشالله الرحمن سرکای انشالله علاج دیگه بخیر بود. با حال فامیلی در 5 دقیقه دقیقه مشکلشان رفع میشه، از رابندی هم جلوگیری میشه و از هر لحاظ. په کابل، هرات، مزار شریف او کندهار کې ښاري ژوند په چټکۍ سره پراخیږي او د پرمختګ نښې په هر ګوټ کې لیدل کیږي. د ښارونو په منځ کې سترې ستوګنیزې پروژې جوړې شوې دي. نوي رهایشي ښارګوټي، منظم سړکونه، پارکونه او عصري ودانۍ د خلکو د ژوند لپاره
نوې فضا رامنځته کړې ده. وطن را با دست خود نماییم عمر آبیاری وطن آباد خواهیم کرد. د شپې لخوا د سړکونو او ودانیو رڼاګانې د ننني افغانستان بله څېره انځوروي، هغه هیواد چې د ودې او نوسازۍ په حال کې دی. یکایک می کنیم با هم وطن را پاک و گلکاری نداریم چشم بی امیدی یقین از خاک بیگانه کنیم خاکی عزیزی خود به دنیا چون چمنزاری. د ښارونو ترڅنګ سترې بنسټیزې پروژې هم روانې دي. لویې لارې او مهم سړکونه ولایتونه سره نښلوي او د خلکو تګ راتګ او د توکو لیږد یې اسانه کړی دی. وطن را پاک و گلکاری یکایک می کنیم با هم وطن را پاک و گلکاری به دنیا ملتی افغان یقین یک پیکر و یک دل. پلونو، تونلونو او نویو لارو واټرونه لنډ کړي او د هیواد د اړیکو لارې لا پراخې کړي دي. آباد خواهیم کرد دو در دنیا چمنواری یکایک می کنیم با هم وطن را پاک و گلکاری. د افغانستان په شمال کې د قوشتېپې ستر کانال د سیمې له مهمو پروژو څخه ګرځېدلی دی. ترنې ماشینرۍ شپه ورځ په کار بوختې دي او اوبه په نوي مسیرونو کې بهیږي. وچې ځمکې ورو ورو پر کرنیزو ځمکو بدلیږي او زرګونه هکټاره ځمکه د شنه کېدو په حال کې ده. قدم باید تو برداری وطن آباد خواهیم کرد دو در دنیا چمنواری یکایک می کنیم با هم وطن را پاک و گلکاری. په افغانستان کې کرنې نوی ژوند موندلی دی. په دښتو او کلیو کې د غنمو کروندې، باغونه او کرنیزې ځمکې لا پراخې شوي دي. کشور به عالم خانه شیران تلاش و همت راغب. د اوبو رسولو غوره سیستم، بندونه او نوي کانالونه د کرنې د لا ودې لپاره زمینه برابره کړې ده. بزګران نن له لا ډېرو اسانتیاوو سره کار کوي او کورني تولیدات په بازارونو کې مهم ځای خپل کړی دی. وطن را پاک و گلکاری یکایک می کنیم با هم وطن را پاک و گلکاری. د انرژي په برخه کې هم ستر بدلونونه لیدل کیږي. د برېښنا بندونه، لمریزې برېښنا کوټونه او د انرژي پروژې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې فعال دي. برېښنا لا ډېرو کورونو، فابریکو او ښارونو ته رسیدلې ده. لمریزې تختې د افغانستان د لمر تر وړانګو لاندې برېښنا تولیدوي او د اوبو بندونه د ورځني ژوند لپاره اړینه انرژي برابروي. 17 سال گذشته به اینمی قدر تولیدی که دو ماه اول از این سال شده قبلا نشده بود. پلان ترتیب شده ترمیماتی که برای سال 1404 ما ترتیب کرده بودیم به وقت و زمانش به شکل مؤثر و موفق شما انجام دادیم تا نشود به اینمی تو یک موسمی از سال که آب کافی داشته باشیم اما به ماشینای ما خدای نخواسته کدام مشکل باشه که ما تولید نکنیم. آرزوی دیرینه این بود که بند کوکچه اعمار شود و همچنان از این طریق مردم به روشنایی دست پیدا کنه و در ضمن از این کانال های ساخته شود که مردم دهقانکار زمین های للمی داشتند که آبی شوند و همچنان از این استفاده کنند. کنیم خاکی عزیزی خود به دنیا چون چمنزاری وطن آباد و خواهیم کرد دو در دنیا چمنواری. فابریکې او صنعتي سکتور هم د ودې په حال کې دي. په کارخونو او تولیدي مرکزونو کې افغان انجنیران او کارګران موټرونه، کرنیزې ماشینرۍ او بیلابیل تجهیزات تولیدوي. وطن را پاک و گلکاری به دنیا ملتی افغان یقین یک پیکر و یک دل
کورنۍ تولید ورو ورو پراخیږي او تخنیکی مهارتونه د پرمختګ په حال کې دي. د هیواد په هر ګوټ کې د ماشینونو او وسایلو غږ د کار او تولید نښه ده. دنیا چمنواری یکایک می کنیم با هم وطن را پاک و گلکاری. افغانستان نن یوازې د تیرېدو لاره نه ده بلکې د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ پر مهم مرکز بدل شوی دی. د اورګاډي پټلۍ، لویې لارې او سوداګریز دهلیزونه هیواد د سیمې له بازارونو سره نښلوي. د توکو لیږد اسانه شوی او د هیوادونو ترمنځ سوداګري د افغانستان له لارې روانه ده. سودی هرگز ندیدیم از نفاق و هجر یک دیگر سودی هرگز ندیدیم از نفاق و خو د دې انځور تر ټولو مهمه برخه د افغانستان خلک دي. هغه خلک چې په ښارونو، کلیو، فابریکو، سړکونو او پروژو کې هره ورځ کار او هڅه کوي. انجینران، کارګران، معماران، موټر چلوونکي او هغه ځوانان چې د خپل هیواد په جوړولو بوخت دي. کشور هم نوا باشی یا ای هم وطن یک وحدت و هم یک صدا باشیم در این سنگر برای حفظ کشور هم نوا باشی. د افغانستان ځوان نسل نن د دې بهیر په مرکز کې ځای لري. هدف از برگزاری مسابقه کتابخوانی ترویج کتابخوانی در بین محصلین است که ما بتانیم به وقتهای بسیار نزدیک ذهن و فکر محصلین را آماده بسازیم برای از اینکه رو به طرف مطالعه بیارن تا از طریق مطالعه بتانن دانش خود زیادتر بسازن. شگیریم در حیات خود که رستگار و محفوظ در امان از هر بلا باشیم در این سنگر برای حفظ کشور هم نوا باشیم. همدا نسل د افغانستان د پرمختګ اصلي ځواک دی. افغانستان نن د حرکات او رغونې انځور دی. برای حفظ کشور هم نوا باشی بگوید از برای هغه ښار چې جوړیږي، هغه سړک چې بشپړیږي، هغه فابریکه چې فعاله کیږي او هغه ځمکه چې شنه کیږي ټول د دې سترو بدلونونو برخه دي. مسلمانان دوا باشیم در این سنگر برای نن افغانستان یوازې د تیر په اړه خبرې نه کوي. افغانستان د جوړولو، ودی او پرمختګ په اړه خبرې کوي او دا خاوره هر ورځ تر پرون لا ډیره د یو آباد، پرمختللي او د ودی په حال کې افغانستان څیره نړۍ ته وړاندې کوي. ژوندی دې وي افغانستان. هم یک صدا باشیم در این سنگر برای حفظ کشور هم نوا باشیم.